د طالبانو لخوا بل خبرداری پاکستان ته ذبیح الله مجاهد پاکستان ته څه جواب ورکړ نور جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ السلام علیکم ستړي مشئ ذبیح الله مجاهد د پاکستان په ګډون هیڅ چاته په کورنیو چارو کې د مداخلې اجازه نشته د طالبانو ویاند وایي هیڅ چاته د هیواد په کورنیو چارو کې د مداخلې اجازه نه ورکوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد په یو خبري کنفرانس کې د کابینې د پاتې غړو د معرفي ترڅنګ پر مهمو مسایلو خبرې وکړې نوموړي وویل چې نړیوال د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني له افغانستان سره د ډیپلوماټیکي اړیکې وساتي او په خبرې د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې د نوي حکومت د رسمیت لپاره هڅه وکړي هغه همدارس د ښې حکومتوالۍ په اړه وویل چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو مشورو ته درناوی ولري خو هیڅ چاته د هیواد په کورنیو چارو کې د مداخلې اجازه نه ورکوي د ده په وینا پاکستان او د نړۍ نورو هیوادونه د حکومتوالۍ په اړه افغانستان سره مسله مشورې لرلې دي او په وینا یې د اسلام آباد په ګډون هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي بلخوا حاجی محمد محقق د دغه عکس په خپرولو سره ویلي چې ټول ژوند باید جګړه او سیاست نه وي دمه جوړول او کورنۍ سره نږدې پاتې کېدل هم ضرور دي محقق ویلي که اړتیا شوه په منطقي او سوله ییزه توګه بیرته خپل سیاست ته رادانګمه لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو طرفه لیدلی وي که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ تر بیا ښه وخت